موږ د وطن د امن خبره کوو. دا ښار په هیڅ قیمت باید خراب نه شي، په هیڅ قیمت. که ښار د ازغر سر دی، هم زما کام ته هم بچیانو ته دا وصیت چې دا ښار باید خراب نه شي، دا وطن باید خراب نه شي. څومره چې په خرابي دا وطن اخته دی، که زموږ کور و کلی دی، قام و قبیله ده، که زموږ اوسېدونکي خلک دي دلته، باید موږ کوشش وکړو چې دا د دې مشکله خلاص کړو، د دې تکلیف یې خلاص کړو. دا دې ته د سیالي ژوند وایي. موږ باید زغم وکړو. راځي پېښې راځي، تکلیفونه راځي، پریشاني راځي. زه په دې کمبله نه ناست هغه شی زه دې په دې خپل ګریوان کې وګوري، بلکې زه به داسې ځي خبره لا وکړم. کوم خبر شته چې د مړي په رول کې زلمی ولاړ شوی، د ټک په رول کې زلمی ولاړ شوی، د چاقو په رول کې او کړی وي، نو زما څه به وایي؟ دا خبره زه کوم، بلکل یې کوم چې زما اواز ونیسي د دې کام بل چا سره علاقه کېږي. نه په روډ د چا سره اخته کوم، نه د چا د پیسات لپاره مصیبتو اخته کوم. دا زما فیصله ده، دا زما اټله فیصله. د نن په دا مجلس کې چې هر سړی په خپل ګریوان کې وګوري چې د اکا د زوی د تربرسه نیولې د رککه پورې، د تقسیم د ځمکې د تقسیمو پورې، د مړي پورې، د ویشتلو پورې د کل خبر باندې خبرونه ده کړې او تقریبا خلاصه کړې وې. بلکل یې وګوري هر شخص نو زه نو څوک هغه خو زه وایم بلکل موږ که په ښار کې یو که په دې وطن کې یو، موږ په حیثیت قبیله د هېچ چا سره باید بیني وبدلې نه وي. موږ د وطن خلک موږ ډېر لوی دعوه کوو، موږ په ډېر لوی تاریخ ځړېږو. زه به نو اوس راولاړېږم ضرور دا چې زموږ په افغانیت او په پښتنولۍ کې کیسې کړي دي روانې، دا به موږ واشېزۍ ته بېدلو، بیا به یې ټپر ته درو، بیا به یې کورنۍ ته درو. دا خو د دې د ما سره کوئ مه دا توقع ساتئ. د خیر دپاره د دې کام د یو سیال کام د حیثیت دپاره د هر حالت وځو. زه د دې کام په صلاح دا خبره کوم که د دې کام دا خوښ دی. زه د اخترآباد ګرد څه په نورو سیدو دا روان چې موږ ښه درنه جګړه د اخترآباد د دغه مسلې په حواله کم سے کم د ګرد وطن په مخ کې وروستم چې وروره دوه واره نور وي دي. نو خدای د زور پر اخر حد ناست پېغور هم څوک ورته کې چې تا نه یې نشي کولی، هر څه دې په وس وړی د کیسه دا جوړ وکړي وطن ته به یو مثال کړي. دا به زموږ قیامت په دې طرز باندې موږ څه دي قدم پر مخ واخلو. په وطن کې دا چې دوی او باران راوتي دي چې انتهایي خطرناک حالات دا ټیم د دې سیمې دا ریاست غواړي دا چې سړی د ټوپک دا د دوی فیصله ده. په هیڅ صورت د دې وطن امن دا خلک نه یې لګي. نو ګران وطنوالو موږ په کار دا دی که موږ د یو سیال کام په حیثیت ژوند کول غواړو، موږ به د هر چا د ښه سیال ژوند سوچ او فکر کوو، د هر چا د ښه قرابت خبره وکړو. دا خبره دلته ډېره وسوله حکومت او زه په دا ګرد وطن کې چلنج وایم چې خدای ناخواسته موږ دا رنګه په چړیانې پر ملازمینو پر دې نګړې دي مېز سبا یې راته لرو. زموږ کردار په دې وطن کې ډېر باید سوله ییزه وي، پر امنه وي چې د اخترآباد سلو ته زر کسه وي، 5 کسه به ورته وټاکو، ټول وطن ته به دعوت ورکړو. دا به ورواستو هېڅ بده خبره نه، دا وطن کې به دا محسوسه کړي. ګرځه د دې جرګې به نه دا یو میسج راشي، خلک به دې تماشه نشي چې اشرفي کې سړک نه ساتو پکار چا بربادي نه. موږ به دا فیصله وکړو چې موږ د ژوند په خوا ځو، موږ د سولې په خوا ځو، موږ د کرامت په خوا ځو. خواست به هغو ته هم کوو چې وروره بس څه سوي دي، نه هغه واپس راتللی شي. خدای دې دوی ته په وجود کې وروایي چې ملکیت ته احترام ورکړي، جرګې ته احترام ورکړي. زموږ په یو شي باید ایمان وي. او زه خو بلکل په دې خبرې کې د خدای بخښه نه غواړم
چې زما په زړه سي زه دې په ژبه بل څه وایم چې کوم جهنم کومه بربادي مې د ځان او د خاندان په برخه کېږي خدای دې هغه بربادي برباد کړي چې زه به په ژبه یو څه وایم او زما به په زړه بل څه زما به کردار یو څه او زه به وینا بل څه بیا داسې چې موږ کام ته راشو چې موږ یې پرده بولو موږ یې جامه بولو موږ د سیالۍ ژوند ورله غواړو موږ په وطن کې د تاریخ پسه لک زه به یې نومونه واخلم یوه ورځ ما زموږ د جانانو سره بیل شو ویل دا کارونه عجبه ښه سړی ورته هم څنګه ښه سړی وایي زموږ فصل راغلی وي پنځه دېرش که څلوېښت کیلویې روینې راپورته کړ اسمانزویو که زما ورور چې راته سترګې چې کلن ساعت ته خدای ته وګورې دا بس دا لږ هغه ورته د دیوال یوه خبروالی مه کړ ما لې د خدای بنده دغه یې لوی دښمني ده دا فصل چې دومره د دوستۍ فصل وای نو دا دې په پنجاب کې ولې نه کوي یا زه دې زه بله پوښتنه کوم ګران وطنوالو په پنجاب کې چې یو رانکار وي داسې په دویمه ورځ په مبینه مقابله کې شل کېږي مري زموږ ګرد وطن ټوپک سالارانو ته مخاخص کړي ګرد ټول وطن یې ته مخاخص کړي درته خبره وسوه زه د چا سره دا کام وجنګوم چې د ژړې بند د چک پوسټ واوښتلې د سیلاني د پولیسې یو سړی ولاړ دی دوه ولاړ دي درې ولاړ دي او چا ته راولیږي او هېڅ پکې چا نه افغاني شي چې راسه په دغه طریقه باندې خبره وکړو درز به سر به د دیوال ورو به دا کام به سره نقصان زیات چاته رسېدي هغه ته دې ورسېږي فایده زیات چاته رسېده هغه ته دې ورسېږي چې پر دنیا یوازې پرته کېږم درتېږ مې دا ریاست باسي هم که په ما کیسه وله د دوی دا ناپاکه ظالم کې سیاست په شا کې ولاړ وي که ریاست په خپله ولاړ وي دې ته به ولاړ وي کار څه کوي مشرانو ښاغلو ځوانانو د مجلس کوربه حاجي مسعود خان ورور حاجي لالی او د دې ټول کورنۍ علما کرامو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو د مخه به زموږ د صافیانو ورونو خاص کر په صافیانو کې جلال و ډي ام سي و دې ته وایم چې موږ دومره جمهوري کان نن ټیم هم راغوښتي سراج الله یې موږ واورئ چې موږ څه وله وایي یو بل ته باسط خانم نو دا خو ومنئ چې دا یو جمهوري کام دی ډېر په جمهوري طریقه یو بل ته هر څه وایي یو ګرانو وطنوالو خبرې وي یو د خبرو سره عمل وي اوس که زه دا یوه خبره وکړم باید قانون سره بده زموږ په خبرو کې غوښتنه د یووالي زموږ په خبرو کې خبره د ورورولۍ ډېره وله خو چې کومې خبرې موږ سره وکړلې نو پیرازې موږ پر دې غور وکړو دا د یووالي بنیاد دی په کومه طریقه چې موږ سره وکړلې په کوم شکل چې موږ سره وکړلې څوک پاتې چې موږ په اشارو کې د ګوره سره ورسېدو کوم ځایو سره ورسېدو نو دا ډېر لویه بدبختي وي دا په 21مه صدۍ کې د قامونو د قبیلو رښتیا زما هم دا زړه خو دا نه غوښتي زه دې جرګې ته راسم په دې چې څه شیان موږ لیدلي دي بارها مو لیدلي دي چې کوم څه په یو جرګه کې ویل او کول پکار وي هغه نه راځي منځته اوس دا موږ ورته ولیده سیاست پکې ګډ شو ټارګېټونه پکې ښکاره شوله
د تنقید انداز هم معلوم و. نو اوس زما دپاره دوې لارې دي، یا به زه وضاحت کوم د هرې خبرې، نو چې وضاحت کوم خو د سهاره دا مجلس نه ختمېږي، او یا به پر دې خبرو ګایل شم، یا دلته ډېرې خبرې وسوې، دا مرکه ولې نه کوې، هغه مرکه ولې نه کوې، دا ولې نه کېږي، هغه ولې نه کېږي. مقصد زموږ په یو شي باید ایمان وي، او زه خو بلکل په دې خبرې کې د خدای بخښه نه غواړم چې زما په زړه څي زه دې په ژبه بل څه وایم چې کوم جهنم کومه بربادي مې د ځان او د خاندان په برخه کېږي، خدای دې په هغه بربادي برباد کړي چې زه به په ژبه یو څه وایم او زما به په زړه بل څه، زما به کردار یو څه او زه به وینا بل څه کوم. بیا داسې چې موږ کام ته راشو چې موږ یې پرده بولو، موږ یې جامه بولو، موږ د سیالۍ ژوند ورله غواړو، بیا چې موږ دا ورته کوو، دا ډېر نامناسبه کار دی. زه به دا خبره وکړم په ډېرو اشارو کې، او دا زه محسومه چې تر ډېره حده پورې دا یو اجتماعي سلسله روانه ده چې موږ په څه طریقه اصغر تعبیر کوو. غبیزی پر راګډ سو، حمیدزی پر راګډ سو، روډ پر راګډ سو، بلا خبرې پر راګډ سو. مولوي صاحب د خدای وبخښي، مولوي صاحب پر راګډ سولو. نو زه داسې کوم وضاحت وکړم چې مولوي صاحب د قومي اسمبلۍ څنګه راوګرځېدې، مولوي صاحب چې د سفر پورې څوک لاړه، دا مطلب ما دا خبرې خرابېږي. دا ډېرې عجب خبرې دي سړی سره کې، او موږ دا هم وایي چې وایي یوه پېښه ده پر دې پېښه باندې وایي جنډه سره وګټي، ځکه نور هېڅ نه دي. زه د دې کور په دوستي په حواله دا ویلی شم، د دې کور د ننه پورې یو مرکز ما بغیر نه ده شوی، که شوی ده اجلاله یو مسوجي وایي، د هر چا سره شوی ده، که په کور کې شوی ده که په میربان کې شوی ده. دا کور چې هر څه نیت ماته دی په هر شکل شوی دی، دا د دوی کار دی. دا ایثار موږ د خدای په حضور سره، ځکه د دې کور د دغه توربره جانانو سره مرکه ده زه ولاړ یم، ځکه د دې کور د دې توربره حاجي محموده سره مرکه ده زه ولاړ یم، ځکه د دې کور د دې پېښې بعد یوه مرکه بله مرکه زه ولاړ یم. نو زه به څه بدل شم؟ زه نن هم دا وایم، زما په خپله دا ایمان دی چې د انسان عقل در آخري درجې پورې کار کوي. یو انسان بل انسان باید بد ورنه کړي، هر څه چې دی کار کوي. که خدای موږ ته بد راغلي وای، بیا چې دا ګرده دنیا کورونونه موږ راواخلو، که د الله فیصله شوې وله بیا موږ نشو بچاولی. نو مطلب ما درته وویلې زما خو په خپله انسان ماغزه ګډوډ شي. دلته دا خبره وشوه چې دا اوس د زمانې که د کالو د ولزي خبره ده، یعنې ته ورته پوښتنه وکړې دي چې په دې کې اجابداري ژوندی دی، موږ در کومه رسېږي، په څو خواست نتلي، او دا عجب خبره ده چې بس خامخا بس که روغ نه کېدل ازغرې ځینې واره دي، که روغ اوس ورخواله وایي ویې کړه. او زه په دې کمبله نن ناست هره شیزۍ دي په دې خپل ګریبان کې وګوري، بلکې زه به دا سزي خبره لا وکړم، کوم خبر شته چې د مړي په رول کې زه نه یم ولاړ شوی، د ټک په رول کې زه نه یم ولاړ شوی، د چاقو په رول کې او کړي دي، نو زما څه بد وایي؟ دا خبره زه کوم، بلکل یې کوم چې زما وس وشي د دې کام دوی چا سره ولاکه بد کېږي. که زما وس نه په روډ د چا سره اخته کوم، نه د چا د خواهشات لپاره مصیبتو اخته کوم، دا زما فیصله ده، دا زما اټله فیصله چې د هېڅ چا سره نه، دا اوس چې دا سیاسي سټیج وایي پر کیپټن صاحب سلیمانوف سره، چونکې دا قبایلي سټیج دی. زه نن هم دا وایم دا کیپټن کور ته ما اجباول اکا دې خدای وبخښي، زه پوهېږم ما دا اجباول اکا په کور کې
ډېر ژوندي دي لږ مړه دي چرمین مړ دي دوه درې کسان مړه دي دا جانان صحبت په خپله اجبالۍ وي ناست ما اجباوله کا پر مرکه و پر جرګه د ښکنځلو سره ورسېد چې ما دا ساده ده نه ته به دا زما دم نو دا دوستي ده که دا دښمني ده نور خو پرېږده چې په دغه کور کې په دغه کور کې دا نن زه ولاړ یم چې دا حاجي صمد اکا مرحوم د اجباول اکا مرحوم په مسله کې موږ پر دې ځای ولاړو قسم په خدای ما ته د معاینې ښکنځل وسو که نه وو صحبت خان جانان مې زما خیال دی نو موږ خو نه ځي وغورځېدو موږ خو زه له خلاصول له هغه ساعته پورې چې دا ګردې خبرې وسوې لیک کش شولې ګردې خبرې خلاص شولې موږ ځینې روان شو دا کیپټن کور ته موږ د کال په حیثیت باندې دوې مرکې نه وواستولې خبره اوس زه پر دې نه ګایم ښه دا واقعیت څنګه وسو ولې وسوه قصورواره پکې څوک و خو پښتانه کې دا یو عامه خبره ده چې سورلاستی بولي چیشې بولي بس دا ملامت ګڼي خلک تاواني چې زیات شي د دې پیښې اول پیښه د چا کور سره وسوه بیا هم د تاوان په خاطر موږ دوې مرکې اچولې زه نن دا وایم په دې خبره موږ هېچا سره مشوره نه ده کړې که د دې کام خوښ وي پرون که دا روغه نه کېدله نو خو به دا خبره وي چې بالفرض هغې به دا تصور کاوه چې دوی موږ کمزوري ګڼي او موږ په زوره روغه کوي نن خو هغه په هر شکل ما درته وویل دا پولیټیکل سټیج نه دي چې زه د هغه متعلق نور الفاظ نور ځکه چې په دې کې زه منې چې دا فام 47 دي دا قبایلي جرګه ده څه یو مقصد راوښتل شوی دی زه د دې کام فیصله دا خبره کوم که د دې کام دا خوښ وي زه د اختر بعد ګرد څه په نورو سیدو دا روان بیا دا کور په مرکه ورسوم بس دې خوښ وي باید ووایو دا خاص ورتوب چې نو ته د زور پر اخر حق ناست یو ورځ ګورنر یې بله ورځ سپیکر یې بله ورځ ګورنر یې بله ورځ سپیکر یې نو نن خو تا ته څوک پیغور نشي کولی سرکار ډېر په لاس کې دي هر څه ستا په لاس کې دي نو دا خداګر بوتل ومومي چې هغه دې سړي په زور کې چې دا مسله حل کړه که د دې کام پر دې سلا وي پر دې خوښه وي داسې جګړه بیا دا به دا سوچ کړي چې بس ګرځې په نور باندې هر څه یې پرېښود دا چې زه حاجي مسعود ته وایم نه جلالي ته وایم نه دوی کور ته وایم بده خبره نه ده هېڅ بده خبره نه ده دوې مرکې مې نورې کړي دي درېیمه اوس ما تاسو ته وویلې زه اوس دلته کومې خبرې وزم دا خبرې چې په کومه ورځ پېښې شوله په هغه ساعت کې در هر لیوله پورې چې دا سلام سره خبره وه دا جلالي سره هغه ټول ریکارډ پروت دی وایي زموږ هر شی منیم نه بیا ما چې به د چا سره خبره وکړه هغه د وټسپ سکرین شاټ کې به دا راتلله چې 6 منټه خبره وسوه 15 منټه خبره وسوه 3 منټه خبره وسوه نوم به یې لیکلی وي چې دا کوم اکثر دی دا به ما درته راواستله ما دا خو نه منل کېږي زموږ د خلکو خو چې دی مطلب ډېر سړی ته افسوس دی او زما خبره بله درته وکړه دا بندي خوا مه بدوئ ګورئ په سیالانو پسې د خلکو نظر دی دا چې نن موږ ټارګېټ یو نو ستا توان خلک درش کېږي ستا قوت خلک درش کېږي ما ته هغه ورځ نوم به یې در واخلم هېڅ بده خبره نه ډېر ښکاره سړی دی یو به دوی وایي ځای د ځانه وکړه رفیع الله ډېر یاد دی پرون مې رفیع الله در واخلم کیلر در واخلم پرون سلام در سره ناست و ما ته یې ویلې ولیانه سره یې څه بلا در شوې ده ما وویل و د دا ډي سي په تورو ګېټو په خوا چې ګرځي ګرد ښار ګونه نه راځي لکه استاد د اکا زامنو څخه راځي ایمان که هغه دوه خندا خبره ده د پیغور نو خو ته یو څوک یې چې ته یو څوک شولې ته نن د دې ریاست طریقه یې واردار دا دلته موثره کړه موثره قوت سیدانه دی یا دا بارډر دی
دا خو مسخرې نه دي. که په کوټه کې 100 ایجنسۍ کار کوي دلته 80 ایجنسۍ کار کوي، دا بارډر دی. نو زموږ خلک په دې خوا باندې کېږي، زموږ په دې سلسله کې یوه خبره بله شي. نو داسې پولیټیکلي هم خلک لګوي چې په هېڅ صورت زما او رئیس الله خان ناسته نه وي، زما او رئیس باچا خان ناسته نه وي. یعنې ما دا نه م واورېده، دا پېښه وویله لکه رئیس الله خان چې ویل اجازه نو رئیس الله خان د ناره په فاصله سره پراته دي. یعنې په دې مابینځ کې به موږ راغلي ډېرې ګرانې دي زموږ مرکې، اسانه نه دي، ګټې به نه کوو. ټک عمر دا خو ډېر لرې دي چې دا د 1 انچ فیصله کوي کلمې دې شنې کېږي، چې د 1 انچ خبره حل کوي کلمې دې شنې کېږي. نو په منځ کې موږ ولاړو چاینا ته. قسم په خدای د دې کام د ډېرو ذمهوارو مؤثرو خلکو د خولې مو واورېده چې دوی ولاړې په چاینا کې کېناستې، دې پېښه وروړې. اوس زما سره هېڅ نه شته، زه د دې خبرو څال راوباسم. ما تاسو ته وویلې که دا خبرې دا د نن په دا مجلس کې چې هر سړی په خپل ګریبان کې وګوري چې د اکا د زوی د تربرسه نیولې د ټکه پورې د تقسیم د ځمکې د تقسیمو پورې د مړي پورې د ویشتلو پورې د کل خبر باندې خبرونه ده کړې او تقریبا خلاصه کړې وې. بالکل یې وګوري هر شخص نو زه نور څوک دا خو زه وایم بالکل موږ که په ښار کې یو که په دې وطن کې یو زموږ په حیثیت یې قبیله د هېچا سره باید بدي او بدرنګي نه وي. موږ د دې وطن خلک موږ ډېر لویه دعوه کوو، موږ په ډېر لوی تاریخ غړېږو. زه به نو اوس راولاړېږم چې ووایم دا چې زموږ په افغانیت او په پښتنولۍ کې مې د کیسې کړي دي روانې، دا به موږ اخوا شیزي ته مې درو، بیا به یې ټپر ته درو، بیا به یې کورنۍ ته درو. دا خو د دې د ما سمه کوئ مه دا توقع ساتئ. د خیر لپاره د دې کام د یو سیال کام د حیثیت لپاره د هر حده پورې ځو، د هر حده پورې ځو چې دا کام چې په خپلو کې مسلې دي دا هم خدای حل کړي او د هېچا سره هېڅ مسله نه وي. موږ په کار دا دی بلکل دا خبره ما جاګر په هغه ورځ هم کړې ده، وړ ورځ هم ورته وکړه چې موږ به د سرکار سره په دې خبره کوو چې ولې دا ما هغه ورځ هم ورته وویل چې دا هغې سړي ته زما خبره سوې ده، ما دا خبره ورته کړې ده چې دا سړی به په دې خبر دی. که دلته خبر یې ته څنګه دا کار کوې سرکاره چې خلک په تناو سره جنګوي او د دې سټیجه هغه تفاظ کوو چې زموږ د وطن د درنې کورنۍ سره تعلق لري، زموږ رشتې دي، زموږ قرابتونه دي. د دغه کور یو ورځ اشباول اکا دې خدای وبخښي زما که زه غلط نه وم زموږ د شربت نیکه د کاله که زموږ د کومې پښې ور 15 اویا دوستۍ دي زموږ سره. ما ته اشباول اکا خپله دا خبره ټیټ کړې. اوس 15 اویا رشتې به موږ څنګه سره کوي؟ نه باید دا رنګونه واخلي، نه باید ټیکري په وطن کې داسې دوړې او باران راوتي دي چې انتهایي خطرناک حالات دا ټیم د دې سیمې. او دا خبره زه کوم تاسو ته په دې خوا که څوک ما ته نصیحت کوي که به څوک په دې خوا وګوري دا ریاست غواړي دا چې سړی د ټوپک دا د دوی فیصله ده. په هېڅ صورت د دې وطن امن دا خلک نه یې لګي. نو ګرانو وطنوالو موږ په کار راغلي که موږ د یو سیال کام په حیثیت ژوند کول غواړو، موږ به د هر چا د ښه سیال ژوند سوچ او فکر کوو، د هر چا د ښه قرابت خبره به کوو. دا خبره دلته ډېره وشوله حکومت او پاک. زه په دا ګرد وطن کې چیلنج وایم چې خدا ناخواسته موږ دا رنګه په چړیانې پر ملازمینو پر دې نه کړي دي، نه یې سبا اراده لرو
بلکې خلک ژوندي دي. زه په قسم نه کوم د آخر ځای پوښتنه وکړي چې ما ته په خپله شخصا چې په افسر هغه ژوندی دي چې ما ته یې ویلي دي د فلاني سړي سفارش کیپټن کړی دی، هغه راته څه وایي مال ویل لګولی او چې باره مال ورسولی دي ما ورته ویل. نو مطلب دا د دې حده پورې نه ځو او که داسې دوی ځي موږ به خاص وکړو چې ولاړ هېڅ مسله نه یو اسمان نه چپه کېږي، لیکن چې کوم دا د وطن د بدۍ او د بدرګۍ خبرې دي پر دې پکار دا دي. زما دا مشوره ده چې موږ ښه درنه جرګه د اخترآباد د دغه مسلې په حواله کم سے کم د ګډ وطن په مخ کې ورواستم چې ورور دوه واره نور وي. نو خدای د زور پر اخري حد نایست پېغور هم څوک نه درکړي چې تا دی نشو کولی، هر څه دې په وس وکړی د پیسې دا جوړ وکړي وطن ته به یو مثال کړي. دا باید زموږ قیامت په دې طرز باندې موږ چې دي قدم پر مخ واخلو. داسې خبرې مو وسولې چې خلک سره مړه کړي بیا خلک جرګې کوي. زه په دا ناسته جرګې کې هر څه ورته وایم، هر څه مې دا خبره کړې ده. کله په دې وطن کې ما دا نه کړي زه د دې جرګې مشر یم، نه ما دا ویلي چې ستا مخه به زه د مخه یم. هغه جرګې چې بل جوړې کړي دي پر ما یې غږ کړی دی، څوک ما ته ووایي چې ما ورته اجازه نه درځي. یو سړي په دا ګډ وطن کې ووایي بلکې چې زه ورغلی یم د هغه باچا څوک وش پر ما ایښي دي موږ ورته حاضر. ځکه د دې د کان د وطن پوښتنه به خدای د مړه څخه کوي، لازمي به یې کوي که زموږ په دې ایمان وي. زما په خپله دا وجود دي، دا مو وجدان دی. لکه یوسف الله خان چې ویلی موږ هم درد ولیدې په یو وار نه په دوه واره نه په بار هم ولیدې په ډېرو ناورځو شکلو مو ولیدې. نو خدای به د مړه دا پوښتنه خامخا کوي چې یو درد موږ لیدلی هم یو مړ به د بل د کور د درد خبرې شي. دا خبره کوم دا بالکل کوم چې پر دنیا یوازې پاتې کېږم در تېغ مې دا ریاست باسي هم که په ما کیسه وله د دوی دا ناپاک ازایم کې سیاست په شا کې ولاړ وي که ریاست په خپله ولاړ وي دې ته به ولاړ وي کار څه کوي. ولې موږ یې وینو زموږ په وطن کې د تاریخ پسه یې لکه زه به نوم واخلم. یو ورځ ما زموږ د جانانو سره بیس وایي یاره دا کرنل عجبه ښه سړی دی. ورته هم څنګه ښه سړی دی؟ وایي زموږ فصل راغلی وي 15 که 40 کیلویې روینې راپورته کړل اسمانزویو که زما ورور چې راڅه سوي چې کلن ساعته خدای ته وګورې دا بس دا لږ هغه ورته د دیوال یوه خبروال یې مه کوي. ما ویل د خدای بنده دغه یې لویه دښمني ده. دا فصل چې دومره د دوستي فصل وایي نو دا دی په پنجاب کې ولې نه کوي؟ یا زه دې زه بله پوښتنه کوم ګران وطنوالو په پنجاب کې چې یو رانتاری پیدا شي په دویمه ورځ په مبینه مقابله کې شتل کېږي مري زموږ ګرد وطن ټوپک سالارانو په مخ اخیستی ګرد ټول وطن یې په مخ اخیستی. دلته خبره وسوله زه د چا سره دا کار وجنګوم چې د سیدام د ژړې بند د چک پوسټ راوښتلې د سیدامي د پولیسې یو سړی ولاړ دی دوه ولاړ دي درې ولاړ دي او چا دره ونې دي او هېڅ دې چا نه افایې شي چې راسه په دغه طریقه باندې خبره وکړو درز به سر به د دیواله ورو به دا کام به سره ترسي نقصان چې هر چاته رسېږي هغه ته دې ورسېږي فایده چې هر چاته رسېږي هغه ته دې ورسېږي که په ما کې ژوند وي انشاءالله نه دا نقصان ته کامله کوم نه وه د دې مفادات ته خلک پرېږدم کوم وس وکړو ټیک دی انسان داسې بې بس کمزوري شي. دا ښار زه اوس هم دا وایم دا ښار که ضلع سوی نه وای دا چې کوم صورتحال د کوژک راخوا دي دا به 2 کاله مخکې لا وزلته جوړ وي ځکه دلته به هر ټوپک سالار مسله راتلی
زما د ډي سي سره ملاقات دی، زما د کمانډنټ سره ملاقات دی. انشاءالله موږ به نه یو، موږ به مړه یو. د دې وطن اڅکزی و نوزی خو پرېږدو، هندو عیسایي به دا خبره کوي چې دا نن چې موږ د یو حده پورې د دې ټوپک سالاري یې بېرته بچاو سوي، دا د دې په برکت بچاو سو چې په ځنګلي کې یا په ابلاخان کې خپل هېډکواټر جوړ سو. که مسلط وي، که بدماش وي، که ښه وي، که بد وي، که خان وي، که ملک وي، هلته روان دی. زموږ د وطن یې لاس وخته، موږ نه لیده. زموږ په دې وطن کې دا خبرې نه وي شروع. په ملیزۍ کې، په ادوزۍ کې، په علیزۍ کې، په اشیزۍ کې مځکې وې، سوداوې وې، څه کشف دلته شروع شو. خو چونکې چې د زیرې د تقسیم ځای راغی، نو د خلکو د دې خوا ته مخ، د دې خوا څخه مخ چپ شو، خپله ضلع شو، خپله هېډکواټر شو. موږ خو د وطن سره پر هر قدم د دوستۍ کردار ادا کړی، موږ خو د خپلوۍ کردار ادا کړی. زه بلکل نن دا وایم، هره شخړه چې په دې کام کې دا خبره بلند کوم، موږ په کار راغلي، زموږ په کام کې ډېرې ستړې ستومانه خبرې پرتې دي. داسې جرګه، داسې پلیټفارم موږ باید د دې دپاره نه استعمال چې یو هېر ته راونسو بل پوی. دا دوستي نه ده، دا قرابت نه دی. داسې کارونه مه چېړئ چې د خلکو ترمنځ نورې بدبویي وي. داسې خدای مکړي چې پنځه خبرې په دغه جرګې کې نورې سوي ولی، په دغه جرګې کې به خلکو زله پوی ولی چې ګواښه دا خو ښه کار نه ده. د خدای خو باید سړی وویرېږي، کم سے کم دا خو د سړي ایمان وي چې زه خو خدای ته جواب وکړم. دا زموږ څه ګټه ده چې بس یو سړی ناجایز وایي چې بس اصغر داسې دي، اصغر داسې دي، اصغر داسې دي، او ناجایز مطلب وایي چاته داسې اشارې وکړي چې فلانی ډېر بد دی، فلانی ډېر بد دی، فلانی ډېر بد دی. داسې مه کوو، داسې کار نه دی ګرانو وطنوالو. څنګه به راځي دا قومي اتفاق؟ مطلب دا خو هغه مؤثره خلک دي چې دلته وګورئ، دا خو هغه خلک دي چې د دې کام ځان مخور او مخکشه خلک بولي. مطلب عجب عجب خبرې وشولې. دا ملګر سره ناست خلک، دا د اس کې د واقعې څخه مخکې دا فکر ولري چې موږ ورته خان څو مرکې وکړي. دا اصلي د پیل اوله پېښه شوې، څو مرکې موږ وکړي. نو زما په وخت نه ده پرې زه خامخا پرې چارو په څو واره په یوازې شکل زه به کله خبره وکړم. دا کوچۍ دا دې ناست دی، ګرده دنیا دا وایي چې کوچۍ د ازغر ملګری دی، په پارټۍ کې دی، نو ولې دا د مفتي احساس وغنو؟ اوس دا یوازې په قرآن، په طلاق، هر قسم پوښتنې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ درې واره دوه واره دی باندې ګواهي ورکوي، موږ مور واپس وایو. زه څه وکړم؟ هسې دا ډېره اسانه خبره ده چې ازغر یې نه خلاصېږي، ازغر کردار نه پکې ادا کېږي. په کوټ څه دلته خبره وشوه، د واسطه د کالا ولیزۍ څه نومېدی؟ ورونو چې دغه نوم یې راسره شو، سپین ږیری مشر سړی اوس وفات شو، د عثمان کلا په څنګ کې یا عجیبه ښه نوم یې و، حاجي لال محمد اکا. حاجي لال محمد اکا دوه زامنو سره وژلي ورونو. اوس دا هسې خبرې دي چې دا وکړو هغه وکړو فلانه وکړو، نو خدای دومره کام پکې پروت په دې روغه به زما په خیال هېڅوک نه وي خبر چې دا روغه مړه دا ورونو څنګه وکړه. دا ما په کور کې بچی سره وکړه، داسې مطلب د هرې مرکې خلک اوس دلته ناست دي چې د اجوغ احمد اکا پورې ځې، دا چې دا سرور و جعفر د دلې سره ناست دي. مطلب زما په دې سال نه خلاصېږي چې ازغر څوک دي، بېرته هم چې دی ټارګېټ په ازغر. زه به دا خبره وکړم، ازغر کېدای شي د خلکو ټارګېټ نه وي، خلکو ټارګېټ کړی دی، نور یې وایي څه ماته وښکاري. ما څه دي بلکل
د ښځې خو پرېږدو د کام په بابت ورته یې پوښتنه کوي او بالکل دې وکړي داسې دې وکړي چې ما دې بیخي دا د نیک د کالو د معصومان اکا مسله راغلې څو مرکې پوښتنې موږ څو مسعود ته خو دې کوای ستا په ځای کې څو مجلسونه پر دې کړي اوس خدای ناخواسته سهار دا خلک بیا ځله مړه کړي خدای دې نه کړي نو خلک به یې ازارې نه زه څه په څه طریقه یې سره خلاص بس زه بل کار پرېږدم هسې راته یو کور ته بستره واچوم اشپزل اکا کورنۍ راته ناسته ورسې پر طلاق پر قرآن پوښتنه ځینې وکړي چې څو واره تا ته درغلي په کوم شکلو درغلي په یوازې د جنواب اسم الله خان یاد په څو واره مو درغلي نو ګران وطنوالو وینا کول اسانه ده په عمل یو شی د یو ځای رسول دا ډېر ګران کار بیا به دی کیسو کې چې هره خبره در جوړېدو والا د خرابېدو والا ډېر پکو کولو والا ډېر چې شاید په مصیبتو سره اخته کړه نور خو پرېږدوه موږ چې خدای ناخواسته بد نیت درلودلی چې دا د حاجي محمود د اجباول اکا د کور جګړه وسوله په مابین کې مجازي مړ شو یو په دې خبر دی چې دا مجازي روح هم څنګه وکړه د حاجي محمود د اجباول اکا بخیر خدای دې وبخښي مرکه اوسو جرګه اوسو خو لیکن دا روح هم په ډېر اخلاص وکړه نو بس ته خامخا زه راولې دی نه کوې ستا د وایي چې ته کار ته تا شا ورګرځولې ته کار ته چې دی وخت نه ورکوې داسې مطلب در دې پورې خبرې ولاړلې در قاضي صاحب پورې ولاړلې قاضي صاحب چې په چا لوی سړی کېدی نو بده خبره ده په سیاست کې جوړېږي هغوی چې په هر نظر ورته وکتل نن هم که طلب مذهب دی که حسین چمن دی دا لالا او ما چاپ کړی دا هم په دا آخري پریزدیپي کېږي چې د قاضي صاحب پر قبر باندې مزار جوړ زه نن هم دا وایم چې قاضي صاحب باید رحمان بابا وای قاضي صاحب باید خوشحال بابا وای دا په ذات کې خود لوی سازش دی چې قاضي ملا عبدالسلام اشیرزی دا په ذات کې خود لوی سازش دی دا لوی سړی دا دریا کې راواستي او کوزه پرېښودنه نه کوي په دې کې څومره ډېر پوه یو ما خو پرې چې اعتراض نه دی کړی ما یو سړی دې دا ووایي دا خبره هم وسوله چې بالفرض خدای ناخواسته پلاني ته ازاد سترګې راغونډې کړي د پارټي پر سیاست انشاءالله په دې وطن کې به څوک دا نه ووایي چې پر سیاست باید تنخوا ورسره بدله شوې زموږ په خپل کور کې د 2002 پورې د لالا سکد اکا زوی جلال الدین خان د پښتونخوا ملي پارټي ملګری د 2002 پورې نو زما څه نه مو رشته ورسره ختم کړې ده نه مو قرابت ورسره ختم کړی دی نه مو نن دا ویلي خو دا ما ویلي دا زه نن نه وایم دا که د سودې پر سطح دی دا که د چمن پر سطح دی دا چې د بدیات څخه کومه سلسله شروع شوه راتللی چې د دې اخري جنرال پورې دا ګردې خبرې یو د بل کړې وې دلته په سیاست کې چې دا خبره پر دې نه ګایي چې څنګه اوسو په کوم شکلو اوسو و چاته اوسو دا ګردې یو د بل کړې وې اوس مبارک دې هېڅ مشکل نه دی خو ګرانو وطنوالو زموږ کردار په دې وطن کې ډېر باید سولیزه وي پرامن وي ټول وطن ته ښه پیغام وي او دا هغه ویډیو شروع دي وطن دا اوري او چې څه وویل چې هغه مې هم کتې اورېدلي
نو هغو چې ادبۍ ناست هغو هم ویلي چې زورور د اتفاق په خوا خو خبرې رامنې کړي زورور کراوت هم په مخه اخیستی دی مطلب indirect پیغور indirect بدی خبرې indirect چغې خبرې نه مناسب نه وي وطنوال نور د جرګې په اهمیت ګایېږو د جرګې په فیصلو ګایېږو خو په جرګه کې څه وینا کول پکار دی هغه هم په پام کې نه وي باید زموږ اول په پام کې خپله وینا وي دا زما دغه خبره 100 کاله بعد اورېدل کېږي چې زه په دغه جرګه کې دا ورڅه وکړم دا خو نه کېږي موږ ته ډېرې درنې خبرې په کار کې ګوري موږ باید په هغه توجه وکړو موږ په کار راځي چې یو سړی په دې وطن کې په خپل کار کې له ټوپک سره نه پرېږدي دا زموږ خواهش دی چې مشکلات دي نه پکې پوره کېږي د دې مطلب دا نه دی چې دا زغره سره ګیدړ سنګین ورسره دی چې چیرې ورغلې کېناستې خامخا به مرکه کېږي بس جرګه به کېږي خلک به غاړه په غاړه کېږي داسې نه ده ورور اول دا ځان د خلکو ګیلي سل ګیلې دي اول ما ته وایي چې دا دې وکړو دا دې وکړو دا دې وکړو یو سړی وایي یا بس که تاسې ورغلې ته پکې راولاړ شوې او بیا ما ته ټولې چې دروني و بیروني دا خبرې مې پکې روانې دي چې د هرې جوړې په شا کې د خرابۍ نیت مې راګرځېدلی څنګه به کېږي اخر مجلس ډېر وروسته یوه بجه شوله زما په خپله دوه تجویزې دي یو دا چې موږ دا پیغور نه بولو موږ د وطن د امن خبره کوو دا ښار په هېڅ قیمت باید خراب نه شي په هېڅ قیمت که سار د اصغر سر نه هم زما کام ته هم بچیانو ته دا وصیت دی چې دا ښار باید خراب نه شي دا وطن باید خراب نه شي څومره چې په خرابۍ دا وطن اخته دی که زموږ کور و کلی دی کام و قبیله ده که زموږ اوسېدونکي خلک دي دلته باید موږ کوشش وکړو چې دا د دې مشکله خلاص کړو د دې تکلیفه خلاص کړو دا دې ته د سیالي ژوند باید موږ باید زغم وکړو راځي کېږي راځي تکلیفونه راځي پریشاني راځي اوس موږ د غریب خبره وشوله چې بس خامخا به د زورور سره خبرې کېږي د غریب سره به نه کېږي زه دا اوس یو اکثر درته کوم دا خبره وشوله ولې وپلاین خان ته ټلیفون نه کوې وپلاین خان ته نور به څوک شته که نشته حاجي فدا هغه دی ناست دی او حاجي نواب هم ناست دی ستاسو بل ملګری څه نوم یې دی حاجي صمد به هم دلې راغلی یا بلې راغلی د هغه پلاین خان ته د داسې غریبو خلکو په سر 2 ورځې مخکې موږ ټلیفون کړی دی چې یو په اوس دا هم عجبه کیسه سواله ته دا هم نشې ویلی چې پلانی یې شیزی د هغې سره به بیخي د کور څه دی نو بیا یې خلک پېژني زما استاد وله کاکا زامن و زما په خیال حاجي لاډي به هم راغلی یو د موټر مسله یو ولیزی و موږ خو هلکه پوهېږي چې پوښتنه کړې ده چې اده یې وکړې اده یې وکړې دغه پلاین خان سره ما حال کړی راغلی دا خلک پکې ناست دي او داسې مجلسونه یي چې په اکثره مجلسو کې زموږ خلک ملامت په ملامتیا سربیره به ته دی خلاصوې هم د ده په سر به تاوان هم وړې او په مخ کې به دا کار هم د مصیبته ګورې دا مشکلې دي موږ دا خو زما ملګري کې وایم دلته هره ورځ یوه یوه مسله یي او مسله اکثره غریبانو کوي نو موږ د خپله وسه پورې نه دي ځان ته سپمول نه دي سپموو چې د څو مو په وجود کې ساوي یم کوشش د آخري 2 خبرې به زه دا وکړم که د دې کار سلا وي دا پیغور زه نه بولم نه بله خبره بولم موږ مخکې 2 مرکې کړي دي موږ په کار لاندې زه یې په خپل کور روان سلو زرو هر څومره ارڅڅیو نورزیو سیدانو ترینانو موږ یې دې کور ته په مرکه ورسو چې بس د هغې تقریبا 12 کاله وشو یو ناڅاپه اکسیډنټ وشو 2 انسانان د یوې خوا ځایه شو 4 یا 5 د بلې خوا ځایه شو زخمیان پکې وشول داسې د دې مسلې حل راوباسو برکت یې څنګه راباسي هغه رنګه یې راوباسي دویمه خبره دا کې په کمیونټي کې وایي زموږ په خپله ولاکه پرې چا کار شولی ځم چې دا به کمیونټي دا خو ډېر ګران کار دی زموږ په وطن کې اوس
هر سړی چې دی اور هم مطلب هر سړی من دي ته به دا ووایم نیمانۍ خو اوس یو نشته لیکن تر کومه حده پورې چې موږ خبره کړې ده موږ ته خو هغوی دا خبره نه ده کړې خو دا باندې به یې خود کړي ټوپکان دا به موږ ورته ویلي چې ته په لایسنس په ټوپک باندې دونه خوا به دی او رایټان په دا ښار کې پرله ګرځي په دا تېر دیول کې چې دی زه دا زموږ اسماعیل ابراهیم ډي سي و زه دی سره ناست سایرنان شو نو چې سایرنان شو ما پوښتنه ځینې وکړه ما اسماعیل صاحب څوک روان دي دې ښار ته ویل هېڅوک نه دي راروان ما دا خو سایرنان نه دي لکه وزیر اعظم و وزیر اعلی و ګورنر چې راروان ول والا ما دی ګپ شپې سړی و چې موږ ښار خو اوس بلکل هر ډول سړی و دا سټېج ته رسېدلی نو ما د شخص سره پېښه وي د هغو سړي نومونه نه اخلم دوی پلانی وي ما یا پلانی وي نو چې ما ورته وویل هغه پلانی وي نو ما درته ویل ما دا خو عام رواج دا خلک خو لا یو مجبوري دی هر افسر ته چې موږ پرایویټ یې خبره کړې ده چې په ثبوت مو بیا اجرائي ته رسولی پر دې به بیا خبر و که نور اجلالی و چې مسعود و په صلاح او په مشوره چې هر پنځه کسه ځان ملګري کړي بلکل که چیف سیکرټري که آی جي زه خپله ورسره ځم ورته وایم چې وروره دا څوک دي دا کار زموږ خو بلوچستان خو بیا دی دي چې بلوچستان خو بلکل د زورورو حواله دی په سند په پنجاب کې دا شی دی نشته په سند کې په تېر ډول کې که ستاسو یاد وي د میرټ هوټل و که په کراچي په کوم هوټل کې د مریم نواز سره د شپې واقع و دی و دا و میړه په کمره کې ورسره صفدر چیش نه میرا دغه میړه نه مې راسي او دا دوه په کمره کې وو د شپې پر 2 بجې چې دی دروازه یې ورماته کړه پیپلز پارټي خوا په بده کړه حتی د دې حال یې خوا په بده کړه چې ډي آی جان استعفا یې ورکړه هغه دا کار چا وکړ سیندیانو په دې خوا بده کړه چې زموږ مېلمانه هغه پي ډي ایم و د پي ډي ایم جلسه وه مریم تللی وه کراچي ته ول بھائی دا خو زموږ مېلمه وو دا کار چا ورسره وکړ چې ډي آی جان خوا بده کړه د آی ایس آی سیکټر کمانډر یې په ټرانسفر کړ ول دا کار د آی ایس آی سیکټر کمانډر بریګیډیر کړی دلته خو وروره بله تماشا ده دلته خو د دې سوال نه پیدا کېږي چې حوالدار دې او ایس پي ته ووایي او ایس پي دې وایي دا نه د ډېرو خلکو د ډېرو ادارو دا خواهش چې دې شام ته هوا ورکړي خو زموږ دا ذمواري جوړېږي دا دوه کسان نور ولاکه یو سړی اختیار دی هر څوک چې 2 او 3 او 5 ټاکل کېږي زه خپله ورسره ځم آی جي ته هم ځم او چیف سیکرټري ته هم ځم دا لایسنسونه به هم راسره واخلو دا زړې واقعات به هم ورته بیان کړو ورته ووایي چې بھائی دا مه کوئ په دې ښار دا ښار مه خرابوئ دا ښار د پاکستان په حواله د روزي ټول ملک ته روزي ورکوي دویمه خبره زما تجویز دا دی چې د اختر آباد 100 کسې 5 کسه به ورته وټاکو ټول وطن ته به دعوت ورکړو دا به ورواستو ګرځي ورکوه هېڅ باندې خبر نه دا وطن کې به دا محسوس نه کړي ګرځه د دې جرګې به نه دا یو میسج ولاړ شي خلک خو په دې تماشا ناست چې اشرفي فیصله کړي سهار ته پکار نه ښار بربادي نه موږ به دا فیصله وکړو چې موږ د ژوند په خوا ځو موږ د سولې په خوا ځو موږ د کرامت په خوا ځو خواست به هغو ته هم کوو چې وروره بس څه سوي دي نه هغه واپس راتللی شي خدای دې دوی ته په وجود کې ور وایي چې ملکیت ته احترام ورکړي جرګې ته احترام ورکړي زه په دې څو خبرو خدای مکړه که د یو چا زړه پکې ځای سوی بخښل ځینې غواړم خو د حاجي مسعود د حاجي راډیو د ټول خاندان شکریه ادا کوم دا خبره بیا کوم کومه جرګه چې په ما کې وي ورځ په ورځ درته شپه ځي کومه جرګه چې هر څوک کولی شي ما کې په د قانون ماما یوه خبره خدای دې وبخښي قانون ماما به زه د پۍ دفاع وایم ورور ما یې د پۍ دفاع اول کوي زه ورسره ځم که نه ولاړله دا ګډ وطن زما مخ راټول شاه زره دا نازواني خو دې وکړو د وطن خلک ټول علیزی کام زموږ ورونه دا به کور ته زموږ رشته ده سیاست خلک ته ځای دی زه اوس هم دا وایم کوم څه چې موږ په ژړا په خپل کور کې لیدلي دي ولاکه نو د بد سے بدترین دشمن په کور ګرځولي موږ ته خو معلومه ده زه به هر سهار مطلب خپلې یتیمې ورېرې ته ګورم زه به د بلې ورېرې په یتیموالو ته ناست یم
یا مسعوده دا کټه خوا به دی ستا د پلار سره په دې ورځ جګړې کړي پر ډېرو خبرو دا خبره زه سپینه درته وکړم د اختر درېیمه او که څلورمه ورځ به روژه احمد ویشتل سوی وو را بایپاس سی به یې روژه احمد دا چې کله چې پیزو اکا د جانانو صحبت یې دا اکا زوی دا ویشتل سوی دا ټول یوان راغلو ملک اګست موږ په کمره سره ننوتل دا اصرار ډېر و چې دا اف آی آر موږ پرې کړه زور کول یې د مالیه نه دا خبره هم سوي چې ته پر ځان د اف آی آر ما ته ژباوله کړه چې د سهاره ښکنځل کوې کټ یې ولیدلی نه دا خبرې موږ مخته خرابولو ته بیا باید چې ته څه وي هغه څه وي نو چې هغه ګرمې لمبې وې موږ دا نه ورته نن یې کتل نه غواړو بلکل سوشل میډیا د ټول وطن ته د امن د خپروي او فاصل دا کړو او د ټوپک سالارانو ته وایي چې په دا ټوپک څه خیر دا څه د ټیک ټاکو بادشاهي رشتې جوړه کړې هره ورځ خور کونډه که بچي یتیمه که ته په دې خوشحاله دا هېڅ ونه ده خدای ته توبه کړه انسانانو څه شرم وکړه حیا وکړي د دې کاره لاس واخله دا هېڅ کار نه ده چې څه مې د لاسو وتلي دي خدای ته په سجده سي خدای ته خواست وکړي والله رښتیا خبره دا زما په خپله پر بخت محمد دونه خیال ولاکه راتلي ډېرې ضروري خبرې یې وکړي ډېر د قرابت خبرې وکړي او رښتیا هم دا خبره وکړه چې رومان په دې وطن کې سړی راوشي چې د دې پر بنیاد باندې زه د یو چا کړم خدای نه خسته پر سر تېر سوی بله مې کړي او باید سړی نشتی دا چې بدي پر بدي بدي پر بدي بدي پر بدي پښتانه کې څوک چا نه دي فتح کړی او پښتانه وایي چې تربوڅي د باچا چې ځینې وېرېږم چې ګدا چې سپرېږم دا سوچ باید په ګټه ځای نه وباسو ټول وطن ته موږ دا خبره کوو چې موږ د دې سیمې ډېر پخواني ځایي خلک نو دونه حق پر موږ لري چې د دې وطن امن قرابت خپلوي موږ وپالو دا نه دی چې په خپلو کې سره وپالو دا د ټول ارزکه سره د ټول نوره سره د ټول افغان سره د ټول پښتانه سره وپالو او دا په صداقت وکړو دا د اشارو په لغازو نه وکړو په نور خبرو دا مه کوئ د آخر خبره به وکړو چې په جرګه کې داسې خبرې مه کوئ چې خدای ناخواسته د خلکو نیتونه په لبد کړي خلک سره نږدې کړي خلک سره جوړ کړي خپلوۍ ته یې سره بوځي قرابت ته یې سره بوځي بس دا مناسب نه وي نو زه په دې څو الفاظو تاسو د ټولو شکریا ادا کوم دا زما خپل تجویز دی که څوک په صلاح ولا بالکل زما د سلامین دی که څوک بل تجویز جوړ کړي ما ته ووایاست څوک څنګه خوښ شو زما دغه دوه تجویز دی چې د اختره بعد پنځمه او څلورمه او شپږمه او مرکه راغواړو په مرکه خلک ورسو دویمه خبره هم دا ده چې د ایجو د چیف سیکرټري سره په خپله ځان سره یوې دوی درې ورته وایو چې وروره داسې سړی زموږ په شا کې ټک ټوک راوایم دا باید مننه